حیادار دی تقوادار دی مشران د امارات اخلاص مند دی هم سپیڅلی رهبران د امارات ځانګړې مرکه رهبران د امارات حیادار دی تقوادار دی مشران د په دې خپرونه کې د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. یا د خپرونه د پولیس راډیو په څپو اورېدلی شئ. حیادار دی تقوادار دی مشران د امارات اخلاص مند هم بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږئ او د صحت جامې مو پر تن وي. درنو اوریدونکو، دا د پولیس راډیو څخه د ځانګړې مرکې خپرونه پیل شوه. زه نظیف الله هوتک یم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د ځانګړې مرکې له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت چارواکي مسؤلان میلمانه کوو او له دوی سره د دوی د ادارې اړوند په فعالیتونو، پرمختګونو، راتلونکو پلانونو او خدماتو په هکله غږیږو. ډېر مو په تمه نه پرېږدم درنو اوریدونکو، دا ځل د پولیس راډیو د ځانګړې مرکې په خپرونه کې موږ سره د ځانګړې مرکې په دې خپرونه کې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند ښاغلی حمید محمودي صاحب میلمه دی. محمودي صاحب محترم، په لومړي سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړئ او په خپرونه کې مو برخه واخیسته. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ته ستړي مه شوی یم. ستاسو درنو اورېدونکو ته خوښ یم چې نن په خپرونه کې له تاسو سره یم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. الله پاک دې اجر درکړي. محمودي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړئ، را به شو خپلو پوښتنو ته، په پوښتنو باندې به پیل وکړو. ویاند صاحب، ستاسو د ښاروالۍ لومړیتوبونه څه دي او په کومو برخو کې تاسو ډېر کار کوئ؟ کومو برخو ته مو ډېره پاملرنه ده؟ په دې برخه کې که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. ډېره زیاته مننه هوتک صاحب. لکه څنګه چې ټولو هېوادوالو ته بهتر معلومه ده، ټولې ښاروالۍ غیر بودیجوي ادارې دي چې د ولسونو د عوایدو څخه بیرته په ښار او په ناحیو کې انکشافي او خدماتي چارې ترسره کوي. په دې لړۍ کې یو هم د جلال آباد ښاروالۍ ده چې تر ډېره د ښار په انکشاف، همدارنګه د ښار په بیا رغونه او هغه سړکونو کې چې هغه په معیاري ډول سره نه دي جوړ شوي، په دې برخه کې کار کوي. په ضمن کې د ښاري پراختیا په برخه کې، تنظیفاتي برخه کې او ځینې نورې اړینې برخې چې هغه د ښار د تنظیف، سرسبزۍ او همدارنګه د ښار د پراختیا په برخه کې کار وړل کېږي. ښاروالۍ په دغه برخو کې کار کوي. ډېره زیاته مننه. تر دا مهاله په ښار کې د پاکوالي او چاپیریال ساتنې په برخه کې څه اقدامات ترسره شوي دي؟ د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ په نامه یو امریت لري چې شاوخوا 450 تن تنظیفاتي کارکوونکي پکې کار کوي. په دغه تنظیفاتي کسانو کې 400 تنه د ورځې لخوا نه د ښار په 9 ګونو ناحیو کې شاوخوا 450 متر مکعب کثافات راټولوي چې دا بیا د ښاروالۍ د ماشینرۍ په مرسته هغو مناسبو ځایونو ته انتقالېږي، کوم ځایونه چې له ښار څخه لرې دي او هغلته تر دواپاشۍ وروسته تر خاورو لاندې کېږي تر څو عامو خلکو ته امراض انتقال نشي. همدارنګه بیا 50 تنه تنظیفاتي کسان دوی د شپې لخوا نه د ښار په بېلابېلو برخو کې د جاروکشۍ چارې ترسره کوي. په ضمن کې موږ د بېلابېلو ځینو موسساتو سره د ښاري پاکوالي په برخه کې هوکړه لیکونه لرو چې خوشبختانه هغوی هم د ښار په پاکوالي کې له موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. چې له دغو جملو څخه یو هم د WFP موسسه ده چې دوی د WFP د کار په مقابل کې موږ ته تقریبا 9 ناحیو ته شاوخوا 600 تنه کسان راکړي دي. له دوی څخه موږ د ویالو د پاکولو، همدارنګه د ښار پاکوالي په برخه کې کار اخلو. یعنې تاسو شپه ورځ د ولس په خدمت کې یاستئ؟ د شپې د خوا نه مو هم کارمندان یا کارکوونکي کار کوي د ولس د جلال آباد ښار د پاکوالي په برخه کې؟
بله شکه ما تاسو وړاندې ویله چې ښاروالۍ یوه خدماتي اداره ده او د ولسونو ډېرې سترګې ښاروالۍ ته کېږي. نه یوازې دا چې په رسمیاتو کې بلکې په غیر رسمیاتو کې هم ښاروالۍ هڅه کوي چې ښاریانو ته خدمات وړاندې کړي. دا د معمول مطابق چارې دي چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لوري ترسره کېږي. په ځینې اضطراري حالاتو کې حتی موږ ټول ورځنی پرسونل هم د شپې له خوا نه په کار اچولی او په اضطراري حالاتو کې هم ترې کار اخیستی. ښه مثال یې څو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې ډېر سخت طوفاني باد او باران تېر شوی و چې ډېرې لارې بندې وې، غټې ونې غورځېدلې وې او زموږ او تاسې ډېری هیوادوال زیانمن شوي وو. نو د جلال آباد ښاروالۍ ټول پرسونل د شپې تر ډېر ناوخته پورې د ښار په بېلابېلو برخو کې د دغه ونو او همدارنګه د ځینو هغو اشیاو چې هغه د سړکونو او همدارنګه د ځینو عمومي لارو د بندښت باعث ګرځېدلي ول صفا کړل او بېرته یې ښاریانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې. خوشحاله اوسئ. د ښاروالۍ د عوایدو راټولولو لپاره کوم نوښتونه تر دا مهاله پورې ترسره شوي دي که نه دي ترسره شوي؟ ما وړاندې تاسو ته ویلې چې ښاروالۍ یوه غیر عایداتي اداره ده او همدا د ښاریانو نه عواید ترلاسه کېږي او بیرته ښاریانو ته پرې انکشافي او خدماتي چارې ترسره کېږي. د عوایدو راټولولو په برخه کې موږ له بېلابېلو لارو چارو څخه کار اخلو. یو همدا دی چې ټول ولسونه په دې پوهېږي چې موږ خدمات وړاندې کوو، د خدماتو مقابل کې بیرته هغوی د خپل کورونو د صفایي ټکس ورکوي او بیرته بیرته دوی ته خدمات وړاندې کېږي. پې باندې دا چې له کومو لارو چارو موږ استفاده کوو، ښه مثالونه یې عمومي حشرونه دي، عمومي کمپینونه دي، همدارنګه د ګذر وکیلانو په مرسته دوی ته پیغامونه رسول دي، د مسجد د امامانو په مرسته دوی ته پیغامونه رسول دي، تر څو عام ولس عوام خلک دې ته قانع کړي شي چې ستاسې دغه پیسې او ستاسې دغه د صفایي ټکس دا بې ځایه نه مصرفېږي، حیف میل کېږي نه او بیرته تاسو ته پرې خدمات ترسره کېږي. نو په دې برخه کې موږ لازم اقدامات ترسره کړي. د جلال آباد ښاروالۍ د تیر کال مهمې لاسته راوړنې څه وې؟ جلال آباد ښاروالۍ په تیر 1403 مالي کال کې شاوخوا 46 پروژې ترسره کړي چې 655 میلیونه افغانۍ پرې مصرف راغلی. همدارنګه په 9 ګونو ناحیو کې تقریبا د 2 لکه متر مکعب په اندازه کثافات راټول کړي چې دا د بېلابېلو ماشینریو په مرسته باندې بېلابېلو ځایونو ته انتقال شوي دي. د عوایدو په برخه کې نږدې 580 میلیونه افغانۍ راټول شوي دي چې بیرته په هغه 46 پروژو چې موږ یادونه وکړه دا د داخلي عوایدو په مرسته باندې پیل شوي دي، په دې برخه کې مصرف شوي. همدارنګه د ښاروالۍ ځینې نور لومړني ضرورتونه او اړتیاوې چې په پام کې وي په دې برخه کې مصرف شوي دي. ویان صاحب محترم، د سړکونو او پارکونو او عامه ځایونو جوړولو او ساتلو په برخه کې مو کومې پروژې په پام کې نیولي او همدارنګه د ښار د جلال آباد ښار د ښاري پراختیا لپاره کوم اوږدمهاله پلانونه په نظر کې شته که نشته؟ یو څه چې د مخکینی سوال په ځواب کې باید درته ووایم چې پاتې نشي له موږ نه، هغه د تنظیف او سرسبزۍ برخه ده چې یو خوشبختانه د جلال آباد ښاروالۍ په تیر 1403 مالي کال کې نږدې 15,000 زینتي او غیر زینتي بوټي په 9 ګونو ناحیو کې وکرل او د دې پالنه ترسره کړي تر څو د ښار په سرسبزۍ کې مهمه ونډه ولري. د ستاسې د بلې پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې د جلال آباد ښاروالۍ د ښاري پراختیا په برخه کې ځینې لازم اقدامات په پام کې لري چې خوشبختانه د ځینو چارې بیخي نږدې دي او نږدې ورځو کې به پیل شي چې یو هم د 2 نوو ناحیو د ایجاد ده چې خوشبختانه د مرکز څخه یې منظوري راغلی ده او په نږدې وختونو کې به هغه تشکیلاتي ترتیب او تنظیم هم برابر شي تر څو وشو کولی دغه ښاري پراختیا او ښاري وسط د ښار له منځ څخه یو څه نواحیو ته تقسیم شي. نواحي هغه څه دي چې دلته بیا د ښاروالۍ تر چتر لاندې پکې خدمات ترسره کېږي. نو چېرته چې خدمات ترسره کېږي هلته حتمي ده چې سرمایه ګذاري ترسره کېږي او پرمختګ رامنځته کېږي. د ښاروالۍ تر چتر لاندې به هغلته پراختیایي پروژې ترسره کېږي، سړکونه، ویالې، پلچکونه، ځینې نور خدمات. په دوهم قدم کې ډېر مهم خبر هغه دا ده چې د جلال آباد ښار رهبري په دې باندې ډېر تاکید کوي چې د جلال آباد ښار لپاره یو حلقوي سړک چې هغه د 9مې ناحیې د ثمرخیلو له ساحې څخه د 7مې ناحیې تر سرخا پله پورې په
دغه مسیر 40 متره حلقوي سړک ترتیب چارې پیل کړي چې خوشبختانه د جلال آباد ښار رهبري څو ځلې پرله پسې مجلسونه د ولایت مقام او خپلو داخلي کارکوونکو سره ترسره کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې عملي چارې پیل شي. دا سړک د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر مهم رول لري ځکه جلال آباد ښار داخل ته یوازې یو سړک یو داخلېدونکی سړک لرو موږ داسې حلقوي سړک نه لرو چې دغه بیروبار او دغه ګڼه ګوڼه له دې ځای څخه هغلته تقسیم شي. نو دغه سړک په جوړولو سره به امید شته چې دغه ګڼه ګوڼه راکمه شي او دغه ښاري پراختیا به یو څه زیاته شي. په دریم قدم کې د ښاروالۍ رهبري په پام کې لري تر څو د ننګرهار ولایت په کچه د ولایتي ادارو لپاره یو اداري کمپلیکس رامنځته کړي چې څه موده وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو د پلان امنیت له لوري ځینې لومړني سروېګانې ترسره شوي تر څو وشو کولی په هغو ساحو کې چې هغه باید ټول ادارې ورته په یو وخت کې لاسرسی ولري او دلته اداري کمپلیکس رامنځته شي چې 3-4 ځای ورته انتخاب شوي دي. دا به نو د ولایت مقام او ورسره په څنګ کې د دغو نورو ادارو سره په همغږۍ یو مشخص ځای ورته تعینېږي او تر هغه وروسته به لومړني کارونه پیلېږي. په د ښاري وسط او د ښاري پراختیا په برخه کې موږ یو بل زیری هم هیوادوالو ته لرو هغه دا چې د جلال آباد د نوي ښار په نامه یو ښار چې نږدې 15 زره جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده چې دغه ځمکه په 8مه ناحیه 10مه ناحیه او 9مه ناحیه په مربوطاتو کې ده. په دغه ساحو کې به یو نوی ښارګوټی د جلال آباد په نامه جوړیږي. دا مرکز ته پیشنهاد شوی انشاءالله امید ده چې په نږدې وختونو کې به د دغه برخې منظوري هم راشي او دغه ښار به یو څه وسط پیدا کړي. نو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په دغه برخو کې د جلال آباد ښاري رهبري نهایت ډېر جدي ده او انشاءالله عملي ګامونه به پورته کړي. ډېره زیاته مننه ویان صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله دا د ښاروالۍ ریاست خپله چې دا یو خدماتي اداره ده دا چې تاسو ولسونو ته خدمات وړاندې کوئ د ښار د ښکلا په برخه کې د پاکوالي په برخه کې په بېلابېلو برخو کې تاسو خدمات وړاندې کوئ تر څنګ بیا ننګرهار میشتي ولسونه څومره در سره همکاره دي په دې برخه کې چې د ښار په ښکلا کې د ښار په تنظیف برخه کې دوی څومره همکاري کړې نه ده کړې؟ تر ډیره مخکې وړاندې موږ یادونه وکړه چې په ډیری وختونو کې موږ ولسي حشرونه ترسره کوو. خوشبختانه یو څه هیوادوال چې هغوی دا درک لري چې دا ښار زموږ کور دی هغوی په دې حشرونو کې له موږ سره برخه اخلي خو په ټوله کې دا ښار واقعا زموږ تاسو د ټولو ګډ کور دی. که چېرته فردي مسؤلیت ادا کړو او د دې ټولنې او د دې ښار پر وړاندې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړو زموږ تاسې ښار به پاک وي سوتره به وي او ښاري فرهنګ به مراعات کړی اوسي. تر ډیره زموږ تاسې ښار د مساحت له مخې کوچنی دی د نفوس له مخې تر یو اندازه خپله د جلال آباد ښار نفوس زیات دی ورسره په څنګ کې 3 نور ولایتونه چې کونړ لغمان او نورستان د دې ولایتونو حتی د کابل او نور ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي یا په تفریح راځي یا هم دلته اوسیږي. نو ښاري ګڼه ګوڼه او ښاري بېنظمي بیخي ډېره زیاته ده. په دې برخه کې زموږ تاسې ټولو فردي مسؤلیت جوړېږي تر څو وشو کولی دغه ښار د ګڼې ګوڼې څخه یو څه مخنیوی وکړو. دا چې تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته وي او د نورو ولایتونو هم خلک راځي نو طبعا دلته کثافات هم ډېرېږي. د کثافاتو ټولولو په برخه کې مو څه اقدامات ترسره کړي دي نه هم دې ترسره کړي تر هممهاله؟ وړاندې ما یادونه وکړله چې د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ امنیت 450 تنه تنظیفاتي کارکوونکي د ښار په بېلابېلو برخو کې دوی شپه ورځ کار کوي. نږدې 650 متره مکعب چې حتی تر 100 لاریو څخه زیات کېږي دا د ښار له 9 ناحیو څخه راټولوي او مناسبو ځایونو ته انتقالوي. موږ دغه کثافاتو د راټولولو په برخه کې بیا هم جدي څار کوو او جدي کار کوو خو که چېرته ولسونه او عام خلک او ښاریان د جلال آباد ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري ونه کړي یعنې هدف دا دی چې خپل دغه کثافات مناسبو ځایونو ته انتقال نه کړي بیا هم زموږ پرسونل رسیدګي نشي کولی ځکه ښار کوچنی دی نفوس یې زیات دی او کثافات بیخي ډېر زیات تولیدېږي. نو په دې اساس د ښاریانو څخه مو غوښتنه دا ده چې خپل کثافات مناسبو ځایونو ته انتقال کړي تر څو په اسانۍ سره زموږ تنظیفاتي کسان هغه مناسبو ځایونو ته انتقال کړي.
محمودي صاحب د ښار د اوسیدونکو ستونزو ته د لاسرسي لپاره څه میکانیزم لرئ نه لرئ او ترڅنګ یې که ننګرهار میشتې ولسونه څه ستونزه ولري نو هغوی به د کومو لارو څخه تاسو ته دغه ستونزه د رسوي تر څو چې تاسو د هغوی ستونزې ته رسېدنه وکړئ او هغه مشکل یا ستونزه حل شي؟ هوتک صاحب محترم، تر ډېره هغه ورځني چارې چې هغه باید مخامخ ترسره شي زموږ د جلال آباد ښاروال معاون صاحب او درانه رئیس صاحبان او ټول کارکوونکي د جلال آباد ښاریانو همدارنګه د هغه خلکو چې دلته روزمره چارې بندیږي او کارونه باید ترسره شي، دروازې خلاصې دي، هغوی راځي په مخامخ ډول سره خپل کارونه ترسره کوي. بیا په رسمي ډول موږ د شکایاتو لوی مدیریت لرو چې هغه ښاریان چې هغوی ستونزو ته رسیدګي نه کېږي، مشکلات لري، هغوی د شکایاتو د مدیریت له لوري خپل شکایت درج کوي، یو فورمه لري، دغه فورمه ډکوي او تر هغه وروسته بیا د شکایاتو د مدیریت له لوري اړوندو مرجعو سره شریکېږي او په د حل په موخه لازم اقدامات ترسره کېږي. ډیره زیاته مننه. آیا د ښاري خدماتو برخه کې د خصوصي سکتور او خیریه مؤسسو سره همکاري لرئ او آیا هغوی هم در سره همکاره دي نه دي همکار، تاسې ورسره همکاري لرئ نه لرئ، څه ډول په دغه برخه کې اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟ بلا شکه د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې 3 مؤسسات کار کوي. البته دا مؤسسات خیریه نه دي خو تر ډیره د یونپس یو مؤسسه ده چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ باندې کار کوي. خوشبختانه تیر کال د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې نږدې 240 پروژې ترسره کړې وې چې 315 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی و. دا تقریبا همغه د مرستندویو ادارو په څیر د کاري پالیسي دا ده چې دغه د پروژې تقریبا نیمایي پیسې په کارکوونکو لیبر باندې لګیږي، یعنی که په سلو کې 50% پیسې باید لیبر او کارکوونکي واخلي. نو خوشبختانه په روان 1604 کال کې نږدې 9 پروژې د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې پیل کړي دي چې ډیری عملا په ساحو کې کارونه روان دي. خوشبختانه همدانن هم موږ په اتمه ناحیه کې 2 پروژې د پرانیستي مراسم درلودل چې نږدې 15 میلیون افغانۍ په مصرف راته. نو ورسره په څنګ کې د UNDP مؤسسه ده چې د استنادي دیوالونو په برخه کې کار کوي، یون هابیتات مؤسسه ده چې د استنادي دیوالونو په برخه کې او همدارنګه د لایټینګ په برخه کې او د سړکونو د روډ مارکینګ په برخه کې کار کوي. ځینې نورې مؤسسې هم شته دي چې هغوی په ځینو مسایلو ځینو برخو کې له موږ سره کار کوي. د جلال آباد ښاروالۍ رهبري لا ډېره هڅه کوي چې لا نورې مؤسسې وهڅوي تر څو د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې درانه ولسونو او ښاریانو ته خدمات ترسره کړي. د اسلامي امارت د حاکمیت نه راوروسته تر دا مهاله پورې د ښاروالۍ په خدماتو کې کوم خاص پرمختګونه ترسره شوي دي که نه دي ترسره شوي؟ بلا شکه موږ مخکې د پروژو یادونه وکړله. تیر کال په 1603 مالي کال کې 46 پروژې ترسره شوې چې دا د جلال آباد ښاروالۍ په اوږده مخینه کې دومره پروژې نه وې ترسره شوې. همدارنګه 580 میلیون افغانۍ راټول شوي چې دا د جلال آباد ښاروالۍ د عوایدو په برخه کې تر ټولو غوره کال و. امید شته چې دغه کال هم همدغسې عواید ترسره شي او همداسې غټې پروژې ترسره کړو. نو همدارنګه د تنظیفاتي خدماتو په برخه کې موږ یادوري وکړله چې مخکې کلونو څخه تقریبا تر 20% تر 30% پورې د تنظیفاتو پر کثافاتو پر راټولولو کې یو څه لوړوالی راغلی دی. نو په ډیرو بېلابېلو برخو کې هم شفافیت رامنځته شوی دی او هم دا دی چې خدمات لا ګړندي شوي دي. د ښاروالۍ د کارونو روڼتیا او حساب ورکونې لپاره څه اقدامات ترسره شوي دي نه دي ترسره شوي؟ جلال آباد ښاروالۍ خپلې لاسته راوړنې فعالیتونه پرمختګونه له ولس سره شریک کړي دي تر دا مهاله پورې؟ بلا شکه یو مخې موږ کومې پروژې چې هم د ښاروالۍ د داخلي عوایدو څخه ترسره کېږي او هم د همکار بوسیو په مرسته ترسره کېږي، دا د رسنیو له لارې موږ ولسونو سره شریکوو. په ضمن کې بیا د ښاروالۍ په کچه باندې موږ 4 روبې لرو چې په هره روبه کې دغه د ښاروالۍ لاسته راوړنې د ښاري حکومتولۍ ریاست تر چتر لاندې ولسونو سره شریکېږي. ورسره په څنګ کې بیا کلنۍ حسابدهي ده چې په کال کې د ټول کال دغه لاسته راوړنې او فعالیتونه
ولسونو او رسنیو سره شریکېږي. بل ښه غوره اقدام دا ده چې د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري د بېلابېلو ادارو د کلنۍ حسابدهي یو کنفرانس ترسره کېږي چې خوشبختانه جلال آباد ښاروالۍ خپل د تېر 1403 مالي کال هغه کنفرانس وړاندې کړ. کوم لاسته راوړنې او فعالیتونه چې ترسره کړي وو هغه یې د رسنیو او ولسونو سره شریک کړي. په دې برخه کې ښاروالۍ او رهبري په راتلونکي کې هم ژمنه ده چې کوم فعالیتونه او لاسته راوړنې او پلانونه چې لري هغه ولسونو سره شریک کړي، تر څو ولسونه په دې وپوهېږي چې زموږ د کوم صفایي محصول چې ده دا بې ځایه نه ځي او بېرته موږ ته په ښار کې مصرفېږي. ډیره زیاته مننه محمودي صاحب. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې دلته به یو حلقوي سړک باندې کار روان دی. د دې ترڅنګ که چېرته وګورو د ننګرهار البته جلال آباد ښار ډېر وړکی د نفوس ډېر زیات ده. د پراختیایي پروژو په برخه کې تاسو په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ نه لرئ چې دا ښار لا نور هم پراخه شي او دا د ښار مخکې یادونه وکړله چې ښار ډېر وړکی ده او هېوادوالو ته ډېرې ستونزې راپېښېږي. په دې برخه کې د جلال آباد ښاروالي څه پلانونه لري که نه چې د ننګرهار ښار لا نور هم پراخه کړي؟ ما وړاندې یادونه وکړله چې موږ 2 نوې ناحیې په پام کې لرو چې تر څو د ښار د وسط په برخه کې دغه نوې ناحیې ایجاد شي، منظوري له مرکز څخه راغلی او نږدې راتلونکي کې به انشاءالله تشکیلاتي چارې هم ترسره شي. د ښاري پراختیا په برخه کې د ښاروالۍ رهبري انشاءالله جدي اقدامات ترسره کړي دي او ترسره کوي هم. د دغه حلقوي سړک په جوړېدو سره به انشاءالله دغه پراختیا ډېره زیاته رامنځته شي. مخکې موږ یادونه وکړله چې هغه د اداري کمپلیکس او همدارنګه د جلال آباد د نوي ښار چې نږدې په 15,000 جریبه ځمکه کې به جوړ شي، د دغه چارو په ترسره کېدو سره به انشاءالله دغه جلال آباد ښار یو څه پراختیا ومومي او یو څه وسعت به پیدا کړي. دغه کومه ښاري ګډوګونه چې اوس په ښار کې وجود لري دا به انشاءالله ورسره بیخي کمه شي. ډیره زیاته مننه ویان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ګاونډیو هیوادونو بیا خصوصا د پاکستان هیواد څخه زموږ افغان ورونه هلته دغه ځای څخه په جبر یا په زور سره یا په خپله خوښه دلته خپل هیواد ته راغلي دي او تعداد هم ډېر زیات دی. په دغه برخه کې د جلال آباد ښاروالۍ د کډوالو لپاره څه خدمات وړاندې کړي نه دي وړاندې کړي دي؟ ترڅنګ په خاصه توګه د کار موندنې په برخه کې آیا ځوانانو ته مو بیا خصوصا کډوالو ته مو د کار موندنې په برخه کې څه خدمات یا څه خدمات وړاندې کړي دي؟ هوتک صاحب محترم، مخکې د یونس موسسې د پروژې یادونه وکړله. په دغه پروژو کې تر ډیره هغه بې ځایه شوي کډوال او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي کډوال چې هغوی له هغوی څخه هیوادونو څخه په زور جبر سره راویستل شوي دي او دلته رالېږل شوي دي. نو دا خپل هیواد ده، خو تر ډیره محض همدا ده چې هم د جلال آباد ښاروالۍ د داخلي عوایدو په مرسته کومې پروژې ترسره کېږي. دغه خلک په کار وګمارو. ورسره په ضمن کې د یونس موسسې پالیسي هم همدا ده چې لومړیتوب هغه خلکو ته ورکړي. نو دا د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې او د جلال آباد ښاروالۍ په هماهنګۍ باندې دغه پالیسي او دغه ترتیب برابر شوی. په همدې اساس هغه خلک چې له هغه څخه راځي یعنې کډوال دي، البته دلته کډوال نه دي، د خپل وطن دی، خو هلته کډوالو اوس د مهاجرو د کډوالو په نامه راویستل شوي دي دلته. نو دلته ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده او په دغو پروژو کې په کارونو ګمارل شوي. خوشبختانه د یونپس موسسې په دغو پروژو کې شاوخوا 25,000 کسانه په کار ګمارل شوي چې ډېری همدغه خلک دي. ډېر ښه. په پای کې د پولیس راډیو له لارې د افغانستان ټولو ولسونو ته بیا په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار اوسېدونکو ته څه پیغام او څه ویل لرئ؟ مهرباني. هوتک صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسې نن راغلی، زحمت هم بست او د جلال آباد ښاروالۍ پر فعالیتونو مو سره بحث وکړه. ښاریانو ته مو پیغام دا ده چې د ښار او د دغه ټولنې پر وړاندې باید هر یو خپل فردي مسؤلیت ادا کړو. که چېرته موږ او تاسې په ښار کې خپل فردي مسؤلیت ادا کړ نو زموږ ښار به پاک وي، زموږ ښار به سوتره وي، زموږ ښار به منظمه وي. په دې معنا چې موږ ډېر مسایل بابیزه ګڼو. په ښار کې روان یو څه خورو همداسې ورخطا کوو، نه کوو چې دا یو مناسب ځای کې ورخطا کړو تر څو په اسانۍ سره انتقال شي. همدارنګه لاره نه ګورو چې دا زما ښي طرف دی که چپ طرف دی، که په دغه لاره زما حق شته که نشته چې زه لاړ شم، نو ور روان یو. ورسره موټر را سره دا نه ګورو چې دا
پیاده رو دی او دا سړک ده او دا کومه ساحه ده ودروي تر څو هغه خپل اصلي هدف ته ورسیږو. نو په ټوله کې د دغه ټولنې او د دغه ښار په وړاندې د هر یو شخص فردي مسؤلیت بیخي ډیر زیات اړین دی تر څو دا درک کړو چې دغه ښار زموږ کور دی. کله چې مو ښار خپل کور وګڼه او کله مو چې د دغه ښار په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړ نو موږ به ډیر منظمه ښار ولرو او منظمه ښار د ښاري فرهنګ، ښاري کلتور او د خلکو د ښاري استازیتوب جوګه ګرځېدلی شي او له بیرون او له بهر څخه چې څوک راځي او دلته داخليږي نو هغوی په دې پوهېږي چې دا خلک څومره متمدنه دي او څومره ښاري فرهنګ مراعتوي. نو په دې برخه کې زموږ د ټولو اسلامي وجیبه ده چې باید دغه ټکي په پام کې ونیسو. ډیره زیاته مننه کوو ویان صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او د پولیس راډیو له لارې د ځانګړې مرکې خپرونې البته له لارې مو د جلال آباد ښاریانو ته په دغه برخه کې د خپلو خدماتو، فعالیتونو، لاسته راوړنو دې ترڅنګ راتلونکو پلانونو په برخه کې معلومات ورکړه. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. هوتک صاحب له تاسو هم ډیره مننه، خوښ یم چې نن له تاسو سره په خپرونه کې وم. ډیره مننه. جزاک الله. ډیره زیاته مننه. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ سره د ځانګړې مرکې په دې خپرونه کې د جلال آباد ښاروالي ویان ښاغلی حامد محمودي صاحب میلمه و. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د جلال آباد ښاروالۍ په لاسته راوړنو، فعالیتونو، کارکړنو، خدماتو د ترڅنګ په راتلونکو پلانونو باندې پوره معلومات درکړل. قدرمن اوریدونکو، تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې په چمتو کولو سره او د یو بل نوي میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است. زیباتر از وجاهت آغوش کهکشان، روشن‌تر از درخششی دریا محمد است. در باغ، در بهار، در انبوی کاج‌ها، شمشاد راست قامتی زیبا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است. لبریز از لطافت گل واژه های عشق، سرشار از حلاوتی معنا محمد است. آینه دار حکمت و خلقی عظیم نیست، الگویی از سیاستی بالا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است. سر لوحه تمدن و فرهنگ و انکشاف، سرچشمه سعادت عظما محمد است. دنیا اگر به اوج تعالی رسیده است، سرمشق این جهان شکوفا محمد است، سرمشق این جهان شکوفا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است. باران لطف و رحمت و آمال و آرزو، رنگین کمان صبر و شکیبا محمد است. روزی که سنگ آب شود در تنور حشر، ابری امید چتر تمنا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است، تاجی شکو بر سری دنیا محمد است.
روزی که آفتاب کند خلق را کباب، آبی به سایه تو با محمد است. درگیر داری حشک کس را مجال نیست، آغوش گرمی عاطفت افزا محمد است. الماسی سبز گوهری والا محمد است، تاجی شکوه سری دنیا محمد است. تاجی شکوه سری دنیا محمد است. دارد به دست مشعلی مهر و ملاطفت، حقا نوید سب به فردا محمد است. رنگین ترین نگینی انگشت روزگار، روشن ترین ستاره عقبا